مخه د ثوابۍ سیمې یوه پخوانۍ لوبه ده چې د بونیر او مردان په ځینو علاقو کې هم ویشتل کیږي. هر څوک تاریخ پوهان په واضحه توګه نشي ویلی چې دا لوبه به څومره زړه وي، خو د دغې لوبې یو ویشتونکی او شوقین د ثوابۍ د بوکو کلي اوسیدونکی محمد رفیق خان ډیوه راډیو ته د دې تاریخ په اړه څه داسې وایي. د مشرانو د خولې نه دا اورېدلي دي او د سعودي عرب، ترکیې، افغانستان په لاره باندې دا پاکستان ته لکه زموږ د یوسفزي قوم لوبه ده. دا کله چې د دوو کلو ترمنځ مخه ویشتل کیږي نو دغه ځای کې یوه میله غوندې جوړه شوې وي او د شاوخوا کلو او بانډو نه ورته ځوانان، ماشومان او تر دې چې د لوی عمر کسان هم راځي او دوی نه یوازې د مخې بلکې د روایتي ټنګ ټکور او خوراکونو نه هم خوند اخلي. مخه که هر څومره لرې کلي کې ولې نه وي، خو شوقیان ورته هرومرو ځان رسوي او د مخې تر اخري ګزاره پورې د شپې ناوخته دغه ځای کې موجود وي. لکه د مرغوز کلي نه بوکو ته راغلی امیر سلطان د هر کلي د مخې مقابلو ته ځان رسوي او ورته معلومه ده چې کومو کلو کې دغه لوبه کیږي. دا د دغه نه راواخلې د شوې نه شوه نوې کلي، چارباغ، سیرۍ، دلته نه راشه بیا زیدا، شاه منصور، کډې، پنجپیر، مرغوز، کلابټ، ډوډیر، مینۍ، بوکو، جنډا او ګدون ټوټل څومره هم د ګندب ته چې شروع شي دا لوړۍ وغیره 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 هغې کې راځي. بیا څه حصه د بونیر او د مردان چې کوم ځای لګېدلي دي، په دې کې میاخان، سنګاهو، شموزي، بابوزي، دا ټوټل د مخې د ویشتو کلي دي. د مخې ویشتو لپاره 3 څیزونه پکار وي، یو باجوړی لینده، دویم غشی او دریم د خټې جوړ بوتکی، خو تر ټولو زیاته پکې بیا لینده د دلچسپۍ وړ ده چې ډېر په مهارت سره جوړیږي. 3 څیزه استعمالیږي، یو پکې پلی استعمالیږي، لرګي پکې استعمالیږي او ښکر پکې استعمالیږي سلیخو سره، او دا تونه والې تر 1400 پورې د دې قیمت دی. عموماً په نظر راغلی ده چې د لوبو دوران کې کله ناکله د دوو لوبډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شي، خو د سیمې خلک وایي چې مخه کې بیا داسې نه کیږي، ځکه چې دواړو لوبډلو 2 مشران ټاکلي وي او هر یو تن د دغه مشرانو فیصله مني، او همدغه وجه ده چې مخې ته سیمه کې د امن لوبه هم ویلی شي. د داسې قسمه لوبو په ذریعه که یو خوا ځوانانو ته د تفریح او یو ځای د ناستې موقع په لاس ورشي، نو بل خوا د دې په ذریعه د ټولنې د منفي فعالیتونو مخه هم نیول کیدی شي، او حکومت که دې لړ کې مرسته ملګرتیا وکړي نو دا به د سیمې ځوانانو سره لویه ښېګړه وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، بوکو ثوابۍ.